سلامونه احترامات که درمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ. د خاوند او ښځې عبرتناکه واقعه در سره شیر کومه. امید دی چې تاسو به خوښه شي. ښځه او خاوند په یو بهري سفر کې ملګري وو. اوږد سفر و، په سمندر کې څو ورځې تېرېدلې. یو وخت داسې راغلو چې هوا توپاني شوه او له هرې خوا کښتۍ بادونو یو لور او بل لور ته ټېله کوله. د کښتۍ منځ ته اوبه ورننوتلې. ټول سپاره کسان د کښتۍ د عملې په شمول ډارېدلي ښکاره کېدل او وارخطا وو. مېرمن هم وډار شوه او له دې ډاره یې چغې وهلې. خاوند یې چې کښتۍ په یو طرف کې و په هغه پسې ورغله. ګوري خاوند یې په حرامه ناست دی او داسې ښکاره کوي لکه هېڅ چې هم نه وي. دا ورته نور هم غوسه شوه او ورباندې ورچغه یې کړه، ته په ارامه ناست یې، ته نه وینې چې کښتۍ په څه حال کې ده او خلک ټول ورخطا دي. خاوند یې ورته وکتل، چاقو یې راواخیست او د دې په سینه یې ورکېښود. مېرمن یې هماغسې خبرې ورته کوي او په غوسه غوسه ورته غږېږي. خاوند ورته وویل، ته نه ډارېږې چې چاقو مې ستا پر سینه ایښی دی؟ مېرمن یې وویل نه. خاوند ورته وویل ولې نه؟ مېرمن یې ځکه چاقو د داسې چا په لاس کې دی چې زه پرې یقین لرم او زه ورسره مینه لرم. خاوند یې ورته وخندل، ویې ویل زه هم ځکه په اطمینان ناست یم چې د توپان وږی د داسې چا په لاس کې دی چې زه پرې یقین لرم او زه ورسره مینه لرم. درس: د الله جلاله سره رښتونی تعلق جوړ کړه، بیا د هیڅ شي پروا مه کوه.